الرحمن الرحیم. په دې هیله چې ډاکټر صاحبانو جوړ به یاست او پرون ورځ به هم تر دا وخته په خیر در باندې تېره سوي. د خیره نن به موږ تاسې نوې موضوع شروع کوو صحیح، او ډېره دلچسپ موضوع ده چې هغه څه شی ده؟ کینسرونه دي. کینسر، سرطان، کینسر، ټیومر، نیوپلازم، نه مختلف نومونه دي. دا چې دا څه رقم دي دا نومونه او څه رقم کینسرونه په موږ تاسې کې را پیدا کېدای شي. یا ولې ځینې خلک له دې څخه ډېر بیریږي، حتی ډاکټر صاحبان چې په دې پوه سي دا کینسر د نمرې ستاسیس ته وغورځېږي او بالاخره یې پاکستان ورېږي. لکه نه ځکه چې دی په باره کې ډېر معلومات نه لري چې کینسر څنګه رامنځته کېږي، د کینسر ممکنه ایتیالوجي یا اسباب څه دي، او کینسر د کوم ځای خطرناک ده، د کوم ځای نه ده، کوم سټیجونه لري، او یا دا ناروغ چې ماته اوس راغلی دا په کوم سټیج کې ده. نه که چېرته څوک په کینسر کې سم معلومات ولري بیا هېڅکله داسې درته معلومیږي لکه یو عادي ناروغۍ، لکه د نورو عادي ناروغیو په ډول سره به تاسې بیا د کینسر د ناروغ سره هم برخورد کوئ. صحیح، راځو به د خیره 5م فصل ده او دغه فصل ما یوازې او یوازې کینسرونو ته البته خپله دغه کړی دی چې دا کړی دی. صحیح ده چې دې ته موږ څه وایو؟ نیوپلازیا. بعضې خلک صرف ناپلازیا ورته وایي. صحیح، تلفظ یې فرق کوي، ناپلازیا، نیوپلازیا او یا مثلا نیوپلازیا، هر څه چې ورته وایاست دا په اصل کې سرطانونه ته وایي. ښه نو ډاکټر صاحبانو، نیوپلازیا یا ټیومرز، صحیح، ټیومرز بعضې وخت دغه د یو مخ ته بعضې وخت هم ورکول کېږي، اوم ورکول کېږي په ځینې وختونو کې، نه سپلینګ کې ټیومرز. ښه بهرصورت ټیومرز یا نیوپلازیا دا څه شی ده او څو ډوله دي، په دې باندې به د خیره وروسته خبرې کوو. خو موږ تاسې به د خیره په دغه فصل کې یا هم په 5م فصل کې په دغو شیانو باندې بحث کوو. اول به ټیومر ډیفینیشن کوو، صحیح، تعریف یې د سرطان، بیا به نومیکلیچرز یې وایي یعنې د دوی نامګذاري، نوم ایښودنه په سرطانونو باندې، صحیح، او بیا هم د ټیومرونو د ودې بیولوژي، څنګه ټیومر وده کوي، نه، او ورپسې به څه شی وایو؟ اپیډیمیولوژي به وایي په کومو ځایونو کې کینسرونه ډېر زیات دي. مثلا موږ تاسې پوهېږو چې نن سبا په یخو هېواد سیمو کې لکه د افغانستان او په یخو سیمو کې ټول نړۍ کې نه ښیم، لکه په خاص توګه سره غزنی، زابل، البته د زابل هم هغه لوړې خواوې، پکتیکا او پکتیا، په دې کې د مرۍ کینسرونه بیخي ډېر دي. صحیح، د اپیډیمیولوژي له نظره دا چې ولې انشاءالله وروسته ورباندې بحث کوو. ځینې څېړنې هم سوي دي خو اکثره شیان موږ تاسې څخه پاتې یي، نه په څېړنه مېړنه پسې نه ګرځو، بس مستقیما دې ته ګورو چې څو مړه کېږي د ورځې. بله خبره دا ده چې مالیکولر بیسز اف کینسرز باندې به وایي. دا هم ډېره دلچسپه موضوع ده د خیره. یعنې موږ تاسې به وایو چې کوم داسې جینونه دي چې په حجراتو کې تغییر کوي تر څو هغه اوړي د نارمل حجرې څخه اوړي وه کینسر حجرې ته. صحیح، په همدې ترتیب مالیکولر بیسز اف کارسینوجینیسیس. کارسینوجینیسیس ډاکټر صاحبانو اصل کې هغه مواد د کینسر رامنځته کېدلو ته وایي، د کینسر د رامنځته کېدلو میکانیزم. صحیح ده، کارسینوجن هغه مواد دي، یو خو کارسینوجینیسیس ده، ځینې مواد یا هم ځینې یا هغه شیان چې د کینسر د رامنځته کېدلو سبب کېږي هغوی ته موږ څه شي وایو؟ کارسینوجن. دا کېدای شي فزیکي عوامل وي، کېدای شي دغه وي کیمیاوي عوامل وي، کېدای شي ځینې ډرګز وي، کېدای شي مختلف داسې مواد چې هغه کینسر رامنځته کوي یا ثبوت شوي دي چې د کینسر سبب کېږي، هغو موادو ته موږ څه شي وایو؟ کارسینوجن. صحیح، نو په کوم میکانیزم سره کارسینوجن، که هغه کیمیکل دي، که فزیکلز دي، او که ډرګز دي، که نور دي، هغه کولی شي چې کینسر رامنځته کړي. یا نارمل حجره چې کله موږ تاسې له کارسینوجن سره مخ کړو په کوم میکانیزم سره به هغه اوړي وه کینسر حجرې ته. صحیح، او په ځینې ایجنټسونو باندې به خبرې کوو، خصوصا هغه مواد چې موږ تاسې شک ورباندې لرو، لکه مثلا د لاندې په غوښو باندې شک ده چې دا په دغو سیمو کې چې ما تاسې ته مخکې وویل د مرۍ د کینسر سبب کېږي. صحیح، بل به موږ تاسې هاس ډیفنس وایو ډاکټر صاحبانو، دا چې ولې په ځینې کسانو کې سرطان رامنځته کېږي، په ځینو کې نه رامنځته کېږي، یا هم په بل عبارت په موږ تاسې کې چې کله کینسر رامنځته کېږي زموږ تاسې معافیت هېڅ نه ورته وایي، همدغسې فیصله ځان ناخبره اچوي، یا هم که معافیت مثلا د کینسري حجراتو په مقابل کې غبرګون ښیي نو په کوم میکانیزم یې ښیي. او کلینیکل پیچرز اف ټیومر به وایي د خیر په پای کې. البته مختلف سرطانونه مختلف اعراض و علائم لري.
چې په دې باندې به موږ ته ځانونه په یو وسوي. البته دغه مختلف لیکچرونه دي، هر یو څو لیکچر دي د خیره په راتلونکي کې بیا وایو. صحیح. اول راځو ډاکټر صاحبانو nomenclatures and classification of the tumors. د تعریف له نظره ډاکټر صاحبانو موږ تاسې نیوپلازیا یا د نیوپلازیا اصطلاح څه شي ته وایو؟ د څه شي لپاره کارول کېږي؟ نیو ګروت، نوې وده. او کله چې په دغه طریقه سره کوم کتله رامنځته کېږي یا کوم نوی نسج رامنځته کېږي هغو ته بیا موږ څه شی وایو؟ نیوپلازم. خو دا خبره په یاد لرئ چې هره یوه نوې وده هم کینسر نه وي. صحیح؟ هره نوې وده هم کینسر نه وي. مثلا موږ تاسې په تیرو فصلونو کې وویل، ما تاسې ته ویلي چې کله موږ تاسې انساج تخریب سي هغه یا ریجنریشن کوي یا ریپیر کوي. نو مطلب دا و نوي حجرات پکې جوړېدل تر څو پورې هغه خپلې سطحې ته رسېدل یا هغه خپلې اندازې ته رسېدل، نور یې ګروت سټاپ کېدل. خو هغه هم یو نوی ګروت و که نه و؟ صحیح؟ اما هغه یو نارمل ګروت و. آفرین. اصلي خبره دا ده چې په نیوپلازیم کې کنټرول نشته. without control. صحیح؟ له کنټرول څخه د باندې مثلا یا هم خپل سر حجروي ویشونه ترسره کېږي. هغه د کنټرول سیګنلونه یا هغه د کنټرول میکانیزمونه چې زموږ تاسې په نارمل حجراتو کې وجود لري، دغه نیوپلازم حجرات چې دي یا هم د نیوپلازم کتله چې ده د هغوی څخه سرغړونه کوي او هغه نور نشي کولی چې دغه وده یې کنټرول کړي. صحیح؟ دغه یې غټ فرق وي ډاکټر صاحبانو. ښه بار سوره ډاکټر صاحبانو، یا موږ تاسې پوهېږو ګورئ بعضې وخت په دغه امبریوجینیسس کې ډاکټر صاحبانو تاسې فکر کړی ده مثلا یو دانه حجره وي چې اول انسان چې کله جوړېږي د مور په نس کې، هغې حجرې ته موږ ته زایګوټ وایي چې د سپرم له اوم څخه جوړېږي. هغه بیا بالاخره داسې په لوګاریتمي ډول سره، لوګاریتمي ډول معنا درته معلومېږي لکه مثلا اول 2 حجرې هغه 4 سي هغه 14 سي دغسې په لوګاریتمي ډول سره پسې زیاتېږي تر څو بالاخره یو امبریو او بالاخره پیټس او بالاخره ژوندی موجود ورڅخه جوړ شي. همداسې ده که نه ده؟ خو هغه هم یوه وده ده، اما هغه وده نارمل ګروت ده. هغه یو کنټرول ورباندې شته، جینیټیکل کنټرول ورباندې شته د حجراتو چې په هغه ترتیب سره به وده کوي. مثلا د موږ داسې سترګه، ګوته یا مثلا لاس، هر څه په همدومره اندازه جوړېږي څونه چې د دوی په جینم کې ورته مثلا هغه جینونه قرار لري یا وجود لري، تر یو اضافه نه جوړېږي. او که چېرته مثلا په امبریونیک لایف کې، یعنې حتی تر پیدایش مخکې یا له پیدایش سره په خپل سر ځینې ودې صورت ونیسي، هغوی ته هم بیا موږ کې ټیومر ویلی سو. هغوی ټیومرونو ته بیا موږ څه وایي؟ امبریونوجینیک اوریجنز، یعنې هغه سرطانونه چې د منشا یې له حتی د مور په نس کې له ځینې وخت موږ تاسې په کینسر باندې اخته کېدای شي. دا خبره په یاد لرئ. او یا هم ماشومان چې څنګه پیدا سي، ماشومانو پسې مربوط ځینې سرطانونه شته تر پیدایش وروسته په ماشومانو کې ډېره څرګندېږي. په خاص توګه سره هغه سرطانونه چې په ارثي ډول سره دی له ځانه سره د هغوی دپاره جین راوړي. صحیح؟ دا به د خیره وروسته ووایو. لکه ښه مثال یې مثلا ویلیمز ټیومر ده، د پښتورګو کوچنیانو کې ډېر زیات وي، یعنې دغه ده ریټینوبلاستوما ده، هیپاټوبلاستوما او مختلف داسې بلاستوما سرطانونه چې دي هغه په کوچنیانو کې ډېر زیات وي. صحیح؟ ښه انشاءالله وبیا وایو. ښه په صورت ډاکټر صاحبانو، او دا خبره هم په یاد لرئ، مثلا تاسې فرض کړئ ډاکټر صاحبانو په کوم ځای کې مثلا دغه یوه سطحه ده د بدن. صحیح؟ دلته ډاکټر صاحبانو فرض کړئ یو زخم پکې پیدا کېږي. صحیح؟ او دلته څه پیدا کېږي؟ یو کینسر پکې پیدا کېږي. د دوی ترمنځ به فرق څه شي وي؟ دلته دغه زخم کله چې کوم انساج موږ تاسې ته لاسه ورکړي دي، هلته ما تاسې ته ویلي ګرینولوشن ټیشو هیماټوما اول جوړېږي نه، او بالاخره امپلیمیشن او وروسته په پای کې موږ پوهېږو هلته نوي حجرات جوړېږي او بالاخره سکار یا ریجنریشن کېږي. خو کله چې دا سطحې ته ورسېږي دغه ګروت یې سټاپ کېږي. صحیح؟ په داسې حال کې چې دلته هم همدارنګه حجروي ویشونه ترسره کېږي. صحیح؟ خو دلته که هر څونه زموږ تاسې بدن کوشش وکړي چې دغه ګروت ودروي، نشي درولی. یعنې هغه ګروت انهیبیټري فیکټرز دي، دا په دې باندې تاثیر نه کوي، خو په دې باندې کوي. مثلا یوه حجره ده، دلته یې مثلا 50 وارې یا 80 وارې یا مثلا 40 وارې حجروي ویشونه ترسره کړو، نور نو مطلب دا ده چې په هغو باندې موږ تاسې فرض کړئ چې دغه یوه دغه ده، یوه حجره ده او مابین کې فرض کړئ چې ډي ان اې ده. صحیح؟
او موږ پوهیږو چې خصوصا لیبل حجرات او سټیبل حجرات دوی خپل د مایټوسیس لپاره ځینې خاص ځانګړي جینونه لري چې هغه تنبیه سي مستقیما مایټوسیس پکې واقع کېږي لکه ما چې تاسو ته په هیلپر ټیلیپوسایټس کې ویل نه یعنی مطلب دا ده چې یو فکتور باید وي صحیح ده مثلا دلته یو بل جین ده هغه ځینې پیپټایډونه جوړوي یا ځینې فکتورونه جوړوي چې هغه مستقیما بالاخره راځي دغه برخه هغه پروتین جوړوي هغه پروتین دغه برخه تنبیه کوي او بالاخره دا څه کوي مایټوسیس حجروي ویشنه ترسره کوي خو کله چې هغه خپل تعداد مایټوسیس حجروي ویشنه ترسره سول بیا یو بل جین لري چې هغه جین بیا بالاخره ځینې پروډکټ جوړوي چې هغه بیا پر دې باندې څه تاثیرات لري انهبیټري دا بل چې د سټیمولیټري تاثیرات لري فرض کوي سټیمولیټري صحیح او عین انهبیټري تاثیرات ځینې جینونه شته چې هغه بیا داسې پروډکټ جوړوي چې هغه انهبیټري پیپټایډ یا هم انهبیټري فکتور جوړوي صحیح نو په دې اساس کله چې دغه حجروي ویشونه تر دغه اندازې پورې ورسېدل نو دغه مایټوز یې بېرته انهبیټ کېږي که چېرته لیبل حجراتو که سټیبل حجراتو دا خبره په یاد لرئ نور هغه ځای کې بالاخره حجروي ویشونه نور نه ترسره کېږي اما په کینسر حجراتو کې ډاکټر صاحبانو څه کار کېږي دغه نور هم زور پسې اخلي کوم سټیمولیټري فکتورونه صحیح نور زیاتېږي او دغه یې په مقابل کې کمیږي یا له منځه ځي دا موږ ویلی سو چې انهبیټري میکانیزم لاس اف فنکشن سو او سټیمولیټري میکانیزمونه چې دي هغه ټول ګین اف فنکشن صحیح دغه وظیفه زیاته کړه نو په نتیجه کې به موږ تاسې پوهېږو وایه کینسري حجره رامنځته دلته ډېرې نورې خبرې هم شته له نارملو حجراتو سره د کینسري حجراتو ډېر توپیرونه شته تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه نارمل د ودې کنټرول کوونکي سیګنالونه چې زموږ تاسې په نورو حجراتو باندې تاثیرات لري هغه په کینسري حجراتو باندې تاثیرات نه لري صحیح دغه وده په خپل سر ده لنډه ده د نیوپلازم چې ده په خپل سر وده ده صحیح او دا خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پوهېږو نارمل زموږ تاسې بدن کې اکثره حجروي ویشونه ترسره کېږي لکه لیبل حجرات یې دوامداره حجروي ویشونه ترسره کوي او یا سټیبل حجرات یې د ضرورت په وخت کې حجروي ویشونه ترسره کوي پرمننت حجرات هغه بیا هېڅ حجروي ویشونه نه ترسره کوي صحیح ډاکټر صاحبانو ښه په هر صورت نو کله چې دغه په خپل سر صحیح ده غیر پروګرامي حجروي ویشونه ترسره سي نو یوه غیر نارمل کتله به رامنځته کړي چې دې غیر نارمل کتلې ته بیا موږ تاسې څه شي وایو نیوپلازم یا هم یوه سرطاني کتله صحیح نو خو دا نیوپلازم ما تاسې ته ویلي اصل کې نوې ودې ته وایي او دا یو جامع دغه نه ده تعریف نه ده صحیح ده دا نیوپلازم چې ده دا یو جامع تعریف نه لري کینسر دپاره جامع تعریف څه شی ده موږ تاسې پوهېږو د ټیومر دپاره جامع تعریف څه شی ده موږ تاسې پوهېږو هغه کتله صحیح ده هغه کتله چې د څه شي په نتیجه کې رامنځته کېږي د غیر نارمل بې اندازې زیات له کنټرول څخه وتلې او ډونامس صحیح ده او بې دغه څخه البته ضرورته چې کومه نوې کتله جوړېږي خرابه وده دې ته موږ څه شی وایو سرطاني کتله یا هم ساده سرطان ورته ویلی شو سرمخلاصو ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو د سرطان دپاره تر ټولو جامع تعریف دې دپاره ما یو ډېر ښه جامع تعریف په کتاب کې هم لیکلی دی هغه کوم بیا چېرته ویل لا ضرور نه ده اصلي تعریف ما تاسې ته مخکې هم ویلي وو چې په اصطلاح کې دا معنا په لغات کې دا معنا دا مه زده کوئ چې سر دې په خلاص سو هغه ستاسې دپاره تر ټولو ښه تعریف ده تر ټولو ښه تعریف دغه و چې ما تاسې ته دلته ورکړل صحیح سر مو خلاص سو ډاکټر صاحبانو راځم د نیوپلازم یا هم د سرطان په باره کې موږ تاسې ویل چې هغه غیر نارمل کتله چې په خپل سر صحیح ده د غیر نارمل سیګنلونو په نتیجه کې رامنځته کېږي یا یوه خرابه وده بې مفهومه غټه کتله چې په یوه ساحه کې رامنځته کېږي هغوی ته موږ تاسې سرطان وایو او سرطان ډاکټر صاحبانو په یاد لرئ پر دوه ډوله ده پر څو ډوله ده دوه ډوله ده یو سالم سرطان له ډېره وخته راهیسې موږ تاسې په دې باندې پوهېږو یو سالم سرطان ده بل خبیث سرطان صحیح ده سالم خبیث سالم ته موږ تاسې په انګلیش کې څه وایو بیناین بې ازاره صحیح او خبیث ملیګننټ خطرناکه معلومه خبره ده چې بیناین
ډیر خطرناک نه وي. بیناین هغه سرطاني کتلې ته وایي چې البته دا خبره په یاد لرئ ځینې بیناین سرطانونه تر خبیث لغوته راځي. یو ځینې نقطې په یاد لرئ. ځینې بیناین سرطانونه چې وخت ورباندې تیر سي اوړي خبیث ته، لکه مثلا هیمیلیل پولیپوسیس کولای دي غټو کولمو صحیح د 50 کاله که 40 کاله پې تیر سي هغه اوړي بالاخره خبیث سرطان ته وړي. سالم سرطان وي خو اوړي خبیث ته وړي صحیح. بل ډاکټر صاحبانو خو دا معنی چې ټول بیناین هم بې ازاره نه دي، خو دا خبره په یاد لرئ چې بیناین سرطان دا معنی چې یوه متجانسه بې ضرره کتله چې ډېره سوکه یا هم سلو یا قراره وده کوي هغه ته موږ څه شی وایو؟ سالم سرطان. وده یې د دې وده قراره وي صحیح. خو دا خبره په یاد لرئ لوکیشن یې ډېر ضرور ده. اوس مثلا په جلد باندې که یو بیناین سرطان وي تر عمر تر پایه موږ تاسې ضرر نشي رسوی، خو که په برین کې وي نو هغه بیا موږ پوهېږو چې ډېر خطرناکه تمامېدی شي. فریشر اټروپیا چې وي که نه چې وي په برین کې ډېر مشکلات حتی د فلج سبب مله کېدی شي. خو دا په لوکیشن پسې اړه لري. خو په هر صورت بیناین مطلب بې ازاره. که چېرته موږ تاسې بیناین سرطان له بیخه څخه ایسته کړو نو مطلب دا ده چې نور مغه انسان د تل دپاره له دا مشکل څخه خلاص کړو صحیح. سالم سرطان دې ته وایي. او په صورت عموم کې د نامګذاري دپاره د سالمو سرطانونو دپاره اول هغه د نسج نارمل نوم اخیستل کېږي، په پای کې د څه شي سفکس ورسره یوځای کېږي د اوما سفکس صحیح. په دې شرط چې دغه د ځینې پرفکس په واسطه باندې نه وي فالو سوی، لکه د کارسینو پرفکس صحیح ده. پرفکس خو پېژنئ مخکې چې راغلی وروستاړی نه مختاړی لکه مثلا کارسینو او یا هم دغه د سارکو او ځینې نور داسې هغو باندې بالاخره دا نه او تنایي موږ ووینو دې ته موږ او عموما نارمل د نسج نوم وي په پای کې دا وي دې ته موږ ته څه شی وایي؟ سالم سرطان. لکه مثلا تر ټولو ښه مثال چې ده فرض کړئ چې لکه مثلا مننجیوما هغه سرطان چې له میننج څخه منشأ اخیستی وي صحیح ده. لیومایوما څه معنی؟ له دغه څخه چې منشأ اخیستی وي له سموت مسل څخه دې ته موږ وایو لیومایوما او یا هم رابډومایوما چې له سکیلټل مسل دغه ډېر کم سکیلټل مسل څخه سالم سرطانونه ډېر کم منشأ اخلي. هغه یوژولي سارکوما وي. ښه په هر صورت د اوما کلمه چې هر وخت کې تاسې ولته تاسې فکر پر باندې کوئ چې دغه سالم لیپوما مثلا د شحمیاتو څخه چې یا هم له شحمینه څخه چې منشأ اخیستې وي. خو دا به د خیر زه تاسې ته وایم ځینې بیا یې مستثنا شته یا استثناءات پکې شته ځینې صحیح ده. مثلا ځینې سرطانونه دي آفرین چې خبیث دي خو نوم یې همدغسې ورباندې پاتې شوی لکه سیمینوما صحیح چې ټیسټس ټیومر ده یو خطرناکه او هغه سیمینوما نوم یې سالم ده خو ډېر خبیث ده او سرطان. یا هم لیمفوما خبیث سرطان ده چې منشأ یې د څه څخه ده؟ لیمفوسایټونو څخه وي. او بل موږ تاسې پوهېږو مثلا لکه هیپاټوما ډاکټر صاحب چې وایي خبیث سرطان ده خو نوم یې سالم ده صحیح ده. اصل کې هغه هیپاټیک کارسینوما ده خو د څه شي په نامه یادېږي؟ هیپاټوما. ځینې استثناءات فقط یو څو دانې دي چې هغه موږ تاسې بیا د وخت په تېرېدلو سره ورسره بلدېږو. نور په صورت عموم کې چې د اوما کلمه تاسې اورېده په دې پوه شئ چې دا سالم سرطان نه انشاءالله په دې باندې وروسته خبرې کوو. او بل ډاکټر صاحبانو خبیث سرطانونه دي خبیث. ملیګننټ ټیومرونه بیا څه شي ته وایي؟ د تعریف له نظره موږ تاسې پوهېږو. خبیث سرطانونه بیا هغو سرطانونو ته وایي چې په خپل سر سره یوه کتله یا یوه غیر نارمل غیر متجانسه کتله په یوه ساحه کې جوړېږي او بالاخره دغه کتله ډېره سریع وده کوي او انسان په ډېرو مشکلاتو کې اچوي حتی تر مرګه یې رسوي. دې ته بیا موږ څه شي وایو؟ خبیث سرطان. خبیث یعنی خبیث له سالمه سره ډېر توپیرونه لري. یو توپیر یې دا ده چې دا وده په خپل سر او ډېره ګړندۍ وي ډېره سریع ډېر تیزه وي صحیح او حتی موږ تاسې د مرګ او یا هم د انساجو د دایمي تخریب سبب کېږي چې دې ته بیا موږ تاسې ملیګننټ ټیومرونه وایي. نو موږ تاسې دوه خبرې زده کړې. سرطانونه په ټول عمر په بخښش دي په صورت عموم کې ټول سرطانونه پر څو ډوله دي؟ آفرین. بیناین ملیګننټ سالم خبیث. نور کومه خبره نشته صحیح.
او دا خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو نن سبا د نیوپلازم دپاره تر ټولو یا هم د خبیث سرطانونو دپاره خبیث دا په یاد لرئ ګورئ benign tumor is not cancer دا په یاد لرئ صحیح د خبیث سرطانونو دپاره د کینسر کلمه ډېره کارول کېږي کینسر چې کینسر په اصل کې له څه څخه اخیسته سوې ده کرب پېژنئ چنګاښ او چنګاښ ته ګورئ موږ یو بل نوم وایو کوني کبر ورته وایو کوني کبر صحیح چې دا خبره ما په کتاب کې هم لیکلې ده چې بیا داسې دی چې بیا رب روان استاد دا څه معنا لري صحیح نو چنګاښ مې لیدلی دی چنګاښ حلال ده که مردار ده چنګاښ ته یو متل ده که شکون ده وایي شکون که حلال ده مرنګې دي مردار ده که دغه چنګاښ ده چې حلال ده رنګې زه به ورکړه لکه وریځ یې بیرېږم ملخ هم حلال ده یاره دا خو چې حلال ده سړی ورته بیرېږي یو وخت کې سنګاپور کې یو ځای ده سنټوسه ورته وایي ډېر ښایسته ځای ده نو ډېر زیات وږی سوم هلته د موږ تاسې خواړه نه پیدا کېږي نو داسې یو ښه بوی راباندې موږ کې د کباب مال یاره ولا ښه ښایسته خواړه پیدا کړه داسې د هوټل ته وګرځېد چې ورغلم په دا دروازه ورننوتم نو ډېر سخت وږی یم ماته ډېر ګرځېدلی یم ډېره غټه ساحه ده ډېر ښه غټ پارک ده سنټوسې په نامه ده نو چې هغه ته ورغلم داسې هغه ته که ګورم چې دا هوټل ته ورننوځم په دا لاره کې دا سیخان ولاړ دي په دا سیخانو کې دغه چنګاښ پیېلی یو دا چنګاښ ته بغل ته یې مار ده پسې ورسره پیېلی دی پسې دغه هغه نه دی هغه څه شي ورته وایي ډېرې پښې چې ځنځ ورته وایي چې ځنځ یې هغه یې ته ټوله مخ ته دغه کړي دي زړه ولې نور شیان هم دغسې خراب ټولې دغه کړي الوی کړي وو کې سره کم کړي باور وکړه چې اشتیا خو مې وسوه 2 ورځې مې نوره لا ډوډۍ نه خوړله زه د چنګاښ څخه مې هم ډېر بد کېږي ځکه چې البته سره له دې چې دا حلال ده هلته ډېر استفاده کوي خلک یې خوري صحیح خو چنګاښ داسې یو خاصیت لري ډاکټر صاحبانو د ډېر بېکاره پښې دي تاسې لیدلي لکه د لړم داسې پښې دي دا چې په چشکې سرش کړي بیا چې مړم کړي دغه پښه یې نسي راجلا کولی داسې په شي په ځان سره ښیي صحیح خصوصا په انسان ګوري که چېرته په چېرته کومه ساحه کې چنګاښان هلته ملمبېږي دا د پسې موښلي بیا به یې جلا کوی نه سي خوړلی ښه نه دی خو بېرولی یې ډېر ده خوري سړی نه خو وینې کوي یې تکلیف رسوي ځکه چې هغه پښې ډېرې تېرې دي هغه په جود کې ننوځي ډېر ټینګ پسې مښته وي داسې نه ده چې سړی حتما نه وژنې خوري او یا دا دونه غټ نه سړی وخوري سړیان دی خوري هو انسانان یې هغه انسانانو څه بیریږي عربان یې ډېر خوري خو چنګاښ مطلب دا ده چې چنګاښ په هغه کې وي مطلب چنګاښ نوم یې ځکه ورته کارولی دی د دې لپاره چې دا لکه چنګاښ په چا کې همدغسې پښې ښخې کړي وي او دا په یاد لرئ دا به د خیر موږ تاسې ووایي دا یوه ځانګړتیا ده د سرطاني حجراتو خصوصا د خبیث سرطانونو چې هغه لوکل انویژن هم کوي دغه نارمل انساجو کې دننه ننوځي صحیح او بل میټاسټاس کې هغه ځان ته خبر ده خو دا دننه هم داسې انویژنسي کوي لکه دا چنګاښ پښې چې په سړي کې ننوځي نو په دې خاطر دغه د کینسر کلمه ډېره ورته کارول کېږي نن سبا په نړۍ کې یا ساده کینسر یا CA صحیح CA او د هایپوکراټ هم پېژنئ دا هم ډېر د ظالم زوی وګورئ ډېر کاله مخکې هلته تقریبا 370 د 460 قبل میلاد څخه د ژوند کاوه هایپوکراټ تاسې پېژنئ ډېرې خبرې کړي دي او یو هم د هایپوکراټ قسم ده قسم نو هایپوکراټ ګورئ د طبابت لپاره ډېر کار کړی دی یوه خبره هم دا وه چې د برست کینسر لپاره په یو وخت یوه اصطلاح کار کړې وه چې هغې ته موږ تاسې څه ویل کرکینوس د برست کینسر لپاره د کار کړی و په یو وخت کې دی پوهېدو چې کینسر په رقم یوه ناروغۍ شته چې په برست کې یې دغه نوم ورکړی و صحیح ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا چې سرطان څه شی رامنځته کوي یو کتله دا کتله یو نسج ده دا نسج ده که یا آفرین دا نسج ده او هر نسج دوه برخې لري یو پارنکایمایي بل سټروما هغه اساسي وظیفوي برخه یي اساسي وظیفوي برخه یي موږ تاسې د څه شي په نامه یادوو پارنکایما نو ټیومر هم دغسې وي ډاکټر صاحبانو یوه پارنکایما برخه لري بله سټروما برخه لري تاسې فرض کړئ چې دغه کینسر ده دغه یو څه نور هم پسې غټ سو صحیح او بالاخره یې یوه غیر متجانسه یو بېمعنا یو غټه کتله رامنځته کړه
تاسې فرض کړئ چې دغه برخه د حجروي ویشونه چې ترسره کوي په خپل سر سره زیاتېږي هغه برخه یې ټوله د څه شي په نامه یادېږي؟ پارنکایما. او دا نامګذاري هم چې پې کېږي ګوري ډاکټر صاحبانو چې اوس مثلا زه دې ته چې شی وایم فرض کړه کارسینوما یا هم سارکوما یا بل وروسته ورباندې خبرې کوم مطلب ما یې څه شی په نظر کې ونیول دا پارنکایمل حجرات یې په نظر کې نیسم. صحیح؟ پارنکایمل حجرات یې موږ تاسې څېړنه هم کوو بایاپسي کې ډېر او بل موږ تاسې پوهېږو چې دغه نوي رامنځته سوي کتله حجرات دا تغذیې ته ضرورت لري که یا لري که نه؟ نو کله چې تغذیې ته ضرورت لري موږ تاسې پوهېږو چې دلته نوي د وینې رګونه پکې جوړېږي او نیو واسکولرایزیشن پکې کېږي. همدارنګه ځینې فایبروس انساج دا به د خیره موږ تاسې ووایو ځینې سرطانونه دي هېڅ سپورټینګ برخه یعنې خصوصا فایبروس نسج نه لري لوز پراته وي دا سرطان ځینې بیا ډېر ټینګ او کلک هغه لري د نسج په واسطه شاوخوا هم پوښه شوی او داخل د خوا څخه یو ډېر ټینګ سپورټ لري. صحیح ده؟ چې عموما دې برخه ته موږ تاسې څه شی وایو؟ ستروما. سر مو خلاصو. نو د نارمل نسج په ډول سره کینسر نسج یا هم ټیومر صحیح که هغه خابي سرطان ده که سالم دواړه هم پارنکایما برخه لري او هم ستروما برخه لري ډاکټر صاحبانو. صحیح ده؟ چې په پارنکایما کې ماته چې هغه اساسي وظیفوي حجرات چې دوامداره حجروي ویشونه ترسره کوي او بالاخره به کتله رامنځته کوي او سپورټینګ برخه کې موږ تاسې پوهېږو فایبروس کنیکټیو ټیشو بلډ ویسلز او همدارنګه د دغو ریټیکولر تارونو یو میشورک وجود لري چې دی په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو دغه نوي حجراتو ته تغذیه ورکوي او د یوې څخه دوامداره وسک پروډکټ یا هم فاضله مواد بېرته البته راوباسي. صحیح ده؟ او ما تاسو ته وویل چې دغه نومیکلیچرز دی دغه چې د یا نامګذاري د سرطانونو دغه یې هم د پارنکایما په اساس کېږي د سټروما په اساس یې نه کېږي. صحیح ده؟ دغسې ځینې وخت سټروما ته هم یو څه نظر رچول کېږي د نامګذاري لپاره مثلا لکه میډو لري ټیومرز هغه ته ویل کېږي چې هغه تقریبا سټروما نه لري صحیح یا که لري ډېره کمه لري یو ته موږ څه وایو میډو لري ټیومرز دا به د خیره وروسته راشي. ښه په هر صورت هغه د اوما په باره کې ما تاسو ته مخکې هم خبرې وکړې چې اوما که چېرته وله نو هغه البته د سفیکس په ډول سره که چېرته اوما په کوم نسج کې موږ تاسې ولیده یا په کومه کتله کې موږ پوهېږو چې ولا دا سالم سرطان ده خو که چېرته د اوما پر ځای باندې د کارسینوما کلمه کارول شوې وه او یا هم د سارکوما موږ تاسې پوهېږو چې دا خبیث سرطان دی. موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو ټول انساج یا ټول حجرات زموږ تاسې بدن له څو ډوله حجرات څخه جوړ شوي له دوو څخه یو اپیتیلیل سیل دي بل میزنکایمل د اوریجن چې د دې حجراتو همداسې ته که ما تاسې ته په سر کې ویلي وو هغه سرطانونه چې له اپیتیلیل حجراتو څخه یې منشا اخیستي وي ډېره عادي خبره ده ډاکټر صاحبانو هغه سرطانونه چې منشا یې له اپیتیلیل حجراتو څخه وي. فرض کړئ چې دغه جلد له اپیتیلیل حجراتو څخه چې فرض کړه منشا واخیسته یو سرطان رامنځته شو دې ته موږ تاسې د څه شي کلمه کاروو؟ کارسینوما. یوژولي که تاسې د کارسینوما نوم واورېدل نو پوه شئ چې دا اپیتیلیل صحیح ده؟ او یا هم ځینې وخت ډاکټر صاحبانو که چېرته سرطان له میزنکایمل حجرات څخه منشا اخیستي وي مثلا لکه له بند څخه یا له نورو کنیکټیو ټیشو څخه یو ګوی ته موږ ته بیا څه شي وایو؟ سارکوما بیا له میزنکایمل حجرات څخه چې منشا اخیستي عادي خبره ده. یعنې موږ تاسې اول د هغو نسج چې دا منشا یې ورڅخه اخیستې نوم اخلو وروسته د کارسینوما کلمه کاروو. دستې زه پوهېږم چې اوس مثلا لکه مثلا ګلوسل کارسینوما تاسې دستې پوهېږو چې ولا دا د ژبې سرطان ده او داسې سرطان ده چې له اپیتیلیم څخه یې منشا اخیستې. اډینو کارسینوما یعنې داسې سرطان ده چې له غدواتو له اپیتیلیم څخه یې منشا اخیستې. صحیح سو؟ او که چېرته مثلا داسې وي مثلا زه فرض کې وایم چې لیو سارکوما لیو کلمه لومړی د سموت مسل لپاره کارول کېږي سارکوما داسې یو سرطان ده اوس مثلا لکه یوټرس لیو سارکوما مثلا یو مریض مې در واستاوه چې دا یوټرس لیو سارکوما لري ستا داسې سر خلاصېږي چې د دې په یوټرس کې داسې سرطان را پیدا شوی ده چې منشا یې له اپیتیلیل بخښش کې له دغه سموت مسل څخه ده سر مو خلاص شو یا نو مایمېټریم څخه یې منشا اخیسته او د موږ تاسې پوهېږو مایمېټریم سموت مسل دی همداسې ده که یا سر مو خلاص شو. کارسینوما هغه سرطان ته ویل کېږي چې له اپیتیلیل انساجو څخه یې منشا اخیستې وي او سارکوما بیا هغه ته ویل کېږي چې منشا یې له میزنکایمل حجرات څخه اخیستې وي. صحیح؟ او دلته ډاکټر صاحبانو دا د سارکوما سارکوس اصل کې څه ته وایي؟ فلشي یو بوټۍ غوښه
دا چې کله موږ تاسې پرېږدو دا داسې معلومېږي لکه نیمایي یوه ګوډۍ غوښه صحیح فلش داسې معلومېږي. نو په دې اساس همدغه کلمه ورته کارول کېږي خصوصا لکه د رابډیومایسارکوما لپاره او یا هم د لیو سارکوما لپاره. صحیح ډاکټر صاحبانو ځینې وخت ډاکټر صاحبانو بیا داسې سرطانونه شته چې موږ تاسې حتی نسو ډیفرنشیټ کولی چې دا اوس څه رقم کینسر ده. هغوی ته بیا چې وایي انډیفرنشیټډ سیل کینسر. صحیح انډیفرنشیټډ سیل کینسر ورته وایي ډاکټر صاحبانو. ښه په هر صورت یا هم انډیفرنشیټډ ملیګننټ ټیومر ورته وایي هغوی ته. په دغه نامګذاري باندې څو خبرې نورې هم کوم ډاکټر صاحبانو ځکه چې بیا وروسته موږ تاسې له دې شیانو سره مخ کېږو. اول د سالم سرطانونو دپاره راځم ډاکټر صاحبانو. کله چې د اومه کلمه موږ تاسې ولیده او د څه شي په واسطه کوم پریفکس په واسطه باندې نه وه تعقیب سوي لکه د کارسین سارک او یا هم لم نو موږ تاسې باید پوه سو او یا هم د میلان نو موږ تاسې باید پوه سو چې دا سالم سرطان ده. خو که په سر کې مثلا راغلي وه لکه مثلا کارسینوما نو خبره خلاصه شوه چې ولا خبیث ده. صحیح او یا مثلا سارکوما هلته هم ګورې اوما سته سارک مخکې نه و راغلی او یا مثلا لیمپوما ګورې نوم یې د سالم سرطان ده خو ده خبیث او یا هم میلانوما سیمینوما ما تاسې مخکې وویل چې ځینې یا هیپاټوما دغه چې دي بیا سالم خبیث سرطانونه دي خو نومونه یې سالم رقم دي استثناء شته په دې کې. صحیح او دا خبره خو یاد لرئ ډاکټر صاحبانو هغه چې د میزنکایمل ټیومرونو څخه یې منشأ اخیستې وي لکه هغو کې لومړی هغه د نسج نوم اخلو او وروسته په پای کې د چی سوفیکس ورکوو د اوما مثلا کونډروما د غضروف سرطان ته وایي فایبروما د فایبروس ټیشو ټیومر ته وایي اوسټیوما د بون ټیومر ته وایي. د بون څه رقم ټیومر سالم سرطان بینای. صحیح او یا هم موږ تاسې پوهېږو اډینوما چې هغه چې له هغه سالم سرطان چې له غدواتو څخه یې منشأ اخیستي. صحیح ده غدواتو څخه. پاپیلوما کله چې مثلا منشأ اخیستې وي سالم سرطان او هغه څه رقم معلومېږي لکه د ګوتې په شان راوتلي جوړښتونه دا یوزولي یو نه وي ډاکټر صاحبانو ډېر وي. مثلا دغه یو ټیومر دلته داسې د ګوتو په شان باندې راوتلي جوړښتونه لري دې ته به ورته شي وایو پاپیلوما. صحیح ده او یوزولي پولیپس بیا چې ته وایي دا لکه یو وټی غوندې یا وټی پېژنئ د ګلو دسته د ګلو غوټۍ ته وټی نه وایي وټی څوک یې پېژني زمبک پېژني دی پېژني و ډاکټر صاحب زمبک پېژني تاسو په سر کې دی تاسې لرئ زمبک ورته وایي تاسې پېژنئ زمبک تاسې ښه پېژنئ تاسې ګورئ دا فرض کړئ دغه زمبک ده خو هغه داسې نه وي. صحیح ده اصل کې دا زمبک ما مثال ځکه ورکړو دې ته زمبک وایي بل وټی دې ته وایي یا وټی دې ته وټی وایي. صحیح وټی ډېر تاسې به د بل انګلیش له ما سره نه کوي لکه پښتو. صحیح دې ته وټی وایي ګورئ او یا هم زمبک ورته وایي. دا که تاسې متوجه یاست دا یو سټاک لري سټاک نه هغه سټاک به چې ته وایي ساقه تنه ساده پسې مشته ده او بالاخره یو نیکو باړې دغه نور برخې پسې لري. صحیح دغسې ځینې وخت بیا موږ تاسې دغسې وینو مثلا کینسرونه او بخشش دي سرطانونه سالم چې هغه یو سټاک لري او بالاخره مثلا باړې لري دغسې په یوه نرۍ ساقه باندې راځړېږي او نور یو کټ وي تقریبا دې ته بیا موږ څه وایو پولیپ. دا په هره ساحه کې پیدا کېږي خصوصا په رکټم برخه کې ډېر پیدا کېږي په دغه کې پیدا کېږي په کولن کې پیدا کېږي په هره برخه کې پیدا کېدای شي او بل په یوټرس کې بعضې وخت پیدا کېدای شي د یوټرس مابین یې ټول نیولی وي یعنې د انفرټیلیټي په ځینې ښځو کې یو سبب هم یا هم د امینوریا کېدای شي چې یوټرین پولیپس وي. ښه نو دا هم یو سالم سرطان دی چې
په یوه ساحه کې را پیدا کېږي. دا ممکن اکسټرنل په ځینې ساحو کې موږ تاسې لکه سکین ټګ تاسې لیدلی دي. ښه د سکین ټګ هم اصل کې یو بیناین ټیومر ده. صحیح سکین ټګ بیا اوس به دغه هم نه پېژنئ تور خالونه یا تور خالونه ته ماته چې یوه ته لینټیګو وایي نه سکین ټګ نه دي تاسې په ځینې نه به مې لیدلي ځینې کسانو په غاړو په څټو په دغه ځایونو کې چې لکه زخم غوندې یو کوچنی سټاک لري داسې پسې راځړېږي. صحیح په ځینې انسانانو کې شته خصوصا هغه چې لمر ته اکسپوز وي او یا هم د یو د سکین ټګ بعضې وخت د ځینې وایرسونو لکه هیومن پپیلوما هغه کولی شي چې دغه سکین ټګ رامنځته کړي او یا هم کولی شي چې وارټس رامنځته کړي. خو وارټس داسې نه وي سکین ټګ داسې وي بالکل لکه پولیپ. سکین ټګ تاسې بیا ورکړئ صحیح دغه ته یې ورکړئ ګوګل جان دې ژوندی وي نه سکین ټګ بخښئ TAG ټګس. ښه په هر صورت بل ډاکټر صاحبانو د خبیثو سرطانونو په نومیکلیچر باندې څه خبرې کوو. خبیث سرطانونه چې دي ما درته هغه خبیث سرطانونه چې منشأ یې له دغه څخه وي له اپیتیلیل هغه څخه وي انساج څخه وي هغوی ته موږ څه شی وایو کارسینوما او هغه چې د میزنکایمل حجرات څخه لاسته راغلي وي هغوی ته سارکوما. د دغه مثالونه مثلا لکه کونډرو سارکوما ګورې کونډروما یې سالم و کونډرو سارکوما یې بیا خبیث ده او یا مثلا فایبرو سارکوما اوسټیو سارکوما چې له اډوکو څخه لاسته راغلي او کارسینوما مثلا لکه اډینو کارسینوما چې بیا بالاخره له ګلینډولر اپیتیلیم څخه لاسته راغلي وي او یا هم سکویمس سیل کارسینوما چې د سکویمس حجرات څخه لاسته راغلي وي. بیا هم مثلا چې دا ټیومر کې سکویمس حجرات موږ تاسې پیدا کړو او انډیفرنشیټډ کارسینوما چې داسې کارسینوما موږ تاسې وګورو چې په دې بطین یو چې منشأ یې له اپیتیلیم څخه ده. صحیح ده خو دا نه معلومېږي چې اوس دا څه رقم حجرات دي او دا خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو چې کارسینوما یوژولي د اکټودرم انډودرم او په ډېرو کم اوقاتو کې کیدای شي سیاته له میزوډرمل اوریجن هم ولري. ښه ډاکټر صاحبانو اوس په دې باندې موږ تاسې سر خلاص شو چې سالم سرطان څه معنی خبیث سرطان څه معنی او د هغوی په نامګذاري باندې هم ځینې خبرې وکړې. ځینې نور سرطانونه به درته ووایم چې هغه په یو کلاسیډیک نه کوي. صحیح په هغه پورته نامګذاري کې دغه تقریبا نه راځي یعنې له هغې څخه سرغړونه کوي. ځینې داسې سرطانونه شته چې له دغه پورته نامګذاري چې موږ تاسې وویله یا هم نومیکلیچرز چې موږ تاسې کار کوو د هغوی څخه سرغړونه کوي. صحیح ده دې ته موږ تاسې بیا ځانګړي ټیومرونه وایي مثلا تر ټولو ښه مثال یې ده اول لکه میکس ټیومر نامه څخه یې معلومه ده میکس ټیومر چې دا معنا چې تر یو ډول زیات سرطاني حجرات پکښې وي سرطاني نارمل نه دا په یاد لرئ تر یو ډول زیات سرطاني حجرات پکښې وي لکه مثلا اډینو سکویمس کارسینوما دا داسې سرطانونه وي چې دا کې یوژولي څه شوي اډینو کارسینوما او سکویمس سیل کارسینوما دواړه یو ځای کې واقع شوي لکه په خاص توګه سره دا پیښه چېرته واقع کېدای شي انډومیټریم یوټرس کې یا د رحم په داخلي اپیتیلیل برخه کې اکثره وخت داسې ټیومر موږ تاسې لیدلی شو چې هغه میکس ټیومر وي یعنې اډینو سکویمس کارسینوما وي یا هم مثلا د اډینو کینتوما دا هم په انډومیټریم کې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو په دې کې بیا څه شوي اډینو کارسینوما او د سکویمس حجراتو سالم سرطان یو ځای واقع کېږي هم خبیث سرطان وي هم سالم سرطان په یو ځای کې دواړه واقع شوي دې ته بیا موږ څه وایو اډینو کانتوما. بل ډاکټر صاحبانو د کارسینو سارکوما چې داسې یو سرطان موږ تاسې په ځینو برخو کې ووینو چې په هغوی کې هم اپیتیلیل اوریجن یعنې کارسینوما او هم میزنکایمل اوریجن یعنې سارکوما دواړه یو ځای واقع شوي لکه په خاص توګه سره داسې سرطان په کوم ځای کې واقع کېږي تایراید کې ډېر واقع کېږي او بل چې د ډاکټر صاحبانو کولیژنز ټیومرز چې شته وایي کولیژن ټیومرز دوه سرطانونه په یو ځای کې واقع کېږي او وده هم کوي خو دواړه سره میکس کېږي نه هر یوه جلا جلا په یوه ساحه کې وجود لري په یوه ساحه کې هر یوه جلا جلا وده کوي په عین وخت کې سره ګډ کېږي نه سره میکس کېږي نه یو ته بیا موږ څه شی وایو کولیژن ټیومرز ته وایي صحیح کولیژن ټیومرز او میکس ټیومرونه لکه له دا سره څخه چې معلومیږي ډاکټر صاحبانو په خاصه توګه سره دې ته موږ تاسې ډاکټر صاحبانو بعضې وخت پیلیومورفیک اډینوما هم وایو صحیح ده مثلا دا په کوم ځای کې ډېر زیات واقع کېږي یوژولي د ناڼو په غدواتو کې ډاکټر صاحبانو دغه ډېر سلایوري ګلینډز په دغو کې ډېر زیات واقع کېږي صحیح ده ښه ټیراټوما بیا چې شته وایي ډاکټر صاحبانو ټیراټوما
دا ګورې بیا د دغه شیان مه یېروئ صحیح ځینې وخت به تاسې وینئ چې وایي پلانکی ټیراټوما لري ټیراټوما تاسې دا ټوټوپوټینګ سټیم سیل پېژنئ ټوټوپوټینګ سټیم سیل استادانو حجره چې مثلا لکه آر بي سي یوازې خپل نسل تولیدولی سي او نور یو فولي پوټنټ یو ټوټي پوټنټ استاد فولي پوټنټ هغه دی لکه آر بي سي دغه لکه په بون میرو کې حجره جوړېږي د هغه څخه بیا آر بي سي جوړېږي او نور حجرات ورسره جوړېږي او بل چې دي ټوټي پوټنټ څه ټوټي پوټنټ هغه حجرات استاد هغه د امبریولوژي په وخت کې استاد دا هر ډول حجرات په بدن کې نورمال او اکسپریشن هر ډول د بدن تاسې دواړه ښه تعریف کوئ خو لیکن ډېر یو کوچنی خبره بله هم ورسره اضافه کوي رښتیا وایي ته ګوره سرچپه روانې دي دوی ډاکټر صاحب صحیح ټوټو پوټینګ ټوټل نو ټوټي پوټینګ خو چی ته وایي هغو حجراتو ته چې یوه حجره د هر قسم حجراتو څخه جوړېدی سي هم میزن کایمل او هم اپیتیلیل هر قسم حجرات ورڅخه جوړېږي هغوی ته موږ څه شی وایو ټوټي پوټنټ پولري پوټنټ بیا هغه دی چې یوازې د بن مرو کې وجود لري او یوازې د وینې مشتمله حجرات ورڅخه جوړېږي صحیح د وینې ټول حجرات هغو ته څه وایي پولري پوټنټ هغه بیا ملټي پوټنټ او دغه نور پسې او ټوټي پوټنټ بیا هغه ته وایي چې هر قسم حجرات ورڅخه لاسته راځي هغو ته څه وایي ټوټي پوټنټ نو یوزولي ډاکټر صاحبانو دا ټیراټوما او ټوټي پوټنټ یو ځای په یاد سره لري ټیراټوما هغه سرطان ته ویل کېږي چې منشأ له کوم ځای څخه وي ټوټي پوټنټ حجراتو څخه وي ټوټي پوټنټ حجراتو څخه وي چې یعنې هر قسم حجراتو ته ورته چې دا به څه خطرناکه تمامېږي بعضې وخت نه وي ټوټي پوټنټ حجرات یوزولي په هر ځای کې واقع کېدای شي ډاکټر صاحبانو خو یوزولي دغه چې وي کینسرونه ټوټي پوټنټ دا په هغه کې ډېر زیات وي په اووري او ټیسټس کې څه کال ته جرم سیلز ډېر دي صحیح په اووري کې او یا هم په ټیسټس کې دغه ډېر زیات واقع کېږي ډاکټر صاحبانو او د هغو تر څنګ په ځینې نورو برخو کې هم واقع کېږي خصوصا هغه برخې چې میډل سیټل لاین ته نږدې برخې وي صحیح په دغو شاوخوا کې هم واقع کېږي خو ډېر زیات دا ټیراټوماګانې چې واقع کېږي دا په یاد لرئ دا په چش کې واقع کېږي او دا ټوټوپوټینګ حجرات څخه چې کوم کینسر لاسته راغلی ډاکټر صاحبانو دغه خطرناکه په دې دا چې حجروي ویشنه ترسره کوي پخېږي دا څه شی ته وړي اکټودرم میزودرم او انډودرم ټول جوړښتونه ته ورتلی سي تر دغه کې هم درته خلاصه وکړمه دا خبره بعضې وخت به ډاکټر صاحبان موږ تاسې د زه یو مثال درکړم مثلا یوه ښځه وه فرض کړئ موږ تاسې عملیات کړه او د هغوی له اوري څخه مو یو کینسر کتله راواخیسته ایسته مو کړه چې ګورو دا کینسر چې پرې کړه دلته نوکان پکښې دي وریښتان پکښې دي صحیح هډوکي پکښې دي غضروف پکښې دي مختلف شیان پکښې دي مطلب دا ده چې دا دې خوړلي دي هغو ساحې ته راغلي دي که څنګه دا له کومه سره دي دغو حجراتو څخه حجروي ویشنه یې ترسره کړي مثلا یوه حجره د 50 وارې حجروي ویشنه ترسره کوي بالاخره وړي نوک ته صحیح نوک حجرات رامنځته کوي یو حجره د 80 وارې حجروي ویشنه ترسره کوي بالاخره وریښته رامنځته کوي یو حجره د حجروي ویشنه ترسره کوي بون رامنځته کوي او بالاخره غضروف نو رقم شیان موږ تاسې په چوکاټ کې ووینو صحیح ده په دغو کې یعنې دا چې موږ تاسې پرې کړو نوکان وریښتان او د موږ تاسې د بدن تقریبا ټول ځکه چې موږ تاسې پوهېږو ټوټوپوټین حجرات چې دي اکټودرم میزودرم انډودرم ټول اوریجنل دغه چې دي ډاکټر صاحب سر دې خلاص شو که بیا درته تکرار کړم صحیح شو بس صحیح شو بیا دې سره هم سره خلاص کړه صحیح ښه ښه فرض وکړه ډاکټر صاحبانو بل ما داسې درته ویل چې دا یوازې په ټیسټس او په اوري کې نه واقع کېږي بلکې دغه سرطانونه همدارنګه موږ ته هیډ نیک میډیاسټاینم او یا هم ریټروپیروټونیل برخه مثلا شاوخوا ته دې د ملا صحیح په دغو ساحو کې او یا هم همدارنګه سیکروکوکسیجن ریجنس په دغو ساحو کې دا ټیراټوماګانې ډېرې زیاتې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو که چېرته دغه سرطان دغه سو پوخ سو میچور سو نو بیناین ده چې بنه ده ده که دا پوخ سو نو څه رقم ده بیناین ده او که چېرته خام و خبیث ده آفرین ځکه دا یو لیمیټ لري دا حجروي ویشنه ترسره کوي مثلا 200 وارې حجروي ویشنه ترسره کوي نور بیا پروګرامي ډول سره اپوپټوزیس کوي هغه لمونځ بالاخره صحیح پخېږي
مثلا یو ټیراټوما که پخه سوې وه موږ تاسې چې کله عملیات کړو تر عملیات وروسته ماته چې نوکان وریښتان او دغه شیان ټول که موږ پکې ولیدل مطلب دا ده چې دا ټیراټوما پخه ده او که انډیفرنشیټډ حجرات و موږ تاسې پکې ولیدل تر عملیات وروسته نو بیا موږ تاسې پوهېږو چې دا یو خبیث ده خو لا تر اوسه پورې پخ سوی نه ده میچور سوی نه ده. بعضې وخت دغه یوه اندازه غټېږي بالاخره او بعضې وخت ډېره خطرناکه غټه کتله جوړوي ډاکټر صاحبانو ډېره خطرناکه حتی د مرګ تر کندې پورې څوک رسولی شي. صحیح ده؟ بلاسټوما بیا څه ته وایي ډاکټر صاحبانو؟ بلاسټوما بلاست خامو حجرات څخه چې لاسه او بلاست سیل په کوم وخت کې ډېر زیات وي؟ په امبریونیک لایف او یا هم په نیونیټل لایف کې کله چې یو څوک نوی وزیږېږي او ماشومتوب په وخت کې بلاست حجرات موږ تاسې زیات وي او یا هم د مور په نس کې لا وي. صحیح ده؟ هغو سرطانونو ته بیا موږ ته څه وایو؟ بلاستوما او یا هم امبریوماس. امبریوماس هغه سالم بخشش دي خبیث سرطانونه دي چې یوزولي منشا د امبریونیک لایف څخه اخلي او بالاخره د ماشومتوب په دوره کې دغه ځینې خطرناکه سرطانونه رامنځته کوي. دا به تاسې ډېر لیدلي باور لرم. صحیح؟ لکه په خاص توګه سره ریټینوبلاستوما چې نن سبا ډېره عام هم ده په افغانستان کې او ډېر خطرناکه ټیومر ده واقعا. صحیح؟ ریټینوبلاستوما هر یو یې ډېر دي او دا اکثره ما لیدلي هم دي ډاکټر صاحبانو. هغه سرطانونه چې د ماشومتوب په وخت کې راڅرګندېږي یوزولي هغه بلاستوما وي لکه مثلا ښه مثال چې په خاص توګه سره په ماشومانو کې چې عمر یې تر 5 کاله کښته وي لکه مثلا نیورو بلاستوما هغه سرطانونه چې له عصبي نسج څخه منشأ اخیستې وي. صحیح ده؟ او یا هم نیپروبلاستوما چې دې ته ویلیامز ټیومر هم وایي له پښتورګو څخه منشأ اخیستې وي. له کوم ځای څخه؟ پښتورګو څخه یې ډاکټر صاحبانو منشأ اخیستې وي. یعنې باور مو کېږي یو وخت کې یو ماشوم و یو دلته د کندهار کې یو پارسیبان خور ماته راوړی و دغه به غلی وایي ډاکټر صاحب څه ماته داسې پړسېدلی معلومېږي. ما دوا ورته ورکړه نه پېژنم څه شي ورته ورکړی ساده انالیزیک مې ورته ورکړه نوی پیدا سوی د ماشوم. ما زه خیر دی څو ورځې بعد یې راوړه خور یې 15 ورځې بعد بیا وګورو 15 ورځې بعد چې راوړ ما نه پېژندل دا د دونه پټ په 15 ورځې کې دونه پټ سوی و دا نسې دونه د باندې راوتلی 15 ورځې چې لاس مې ور ومل د سیده رسوه دا ویلیم ټیومر ده یې وړی و چې نه پېژنم پاکستان ته یې رسولی که څنګه خو نه پېژنم څه یې ورسره کړي و بیا یې ورځې په یوازې راغی ما ته څه ګډوډه کیسه وکړه خو هېر مې دي. خو یوزولي ډاکټر صاحبانو داسې وي فرض کړئ چې دا دغه وي پښتورګی فرض کړئ دا پښتورګی ده صحیح ده یو څه ډنګر راسره رسم شو دا یوزولي پښتورګي کې را پیدا کېږي پسې غټېږي او بالاخره دومره غټ شي چې تقریبا د ده نس یې ټول نیولی د ماشوم نس دومره د باندې راولاړ په ډېر کم وخت کې دا ډېره سرې وده کوي ډاکټر صاحبان. کم وختي مداخله وکړه ماشوم مو بچ کړو او کم ونه کړه نو له لاسه مو ورکړل ماشوم. صحیح؟ او بل موږ تاسې پوهېږو هیپاټو بلاستوما عینې کینسر ده چې د ماشومانو په اینه کې را پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو. اینه اول کوچنۍ وي ماشومان دا پسې غټېږي دا اینه بالاخره دومره اته دا ټیومر را غټ سوی وي چې نس ته لاس ورړي دا نس یې ټول داسې کلک وي. ماشومان بېچارهګان را شیدې خوري اکثره یې ممکن له شیدو څخه نه وي پرې سوي وي 4 کاله کښته وي دغه کسان او دغسې غټ نسونه وي کلک وي نس چې لاس ورړي د لرې معلومېږي چې دا هغه ده. صحیح؟ او یا هم ریټینوبلاستوما بیا له سترګې څخه منشأ اخلي. سم ماشومان دا یوزولي دا ډاکټر صاحبان دا هم ډېر خطرناک دی او ډېر بخیات یې ما لیدلي دي دا او متاسفانه چې داسې ښایسته او ګلالي ماشومان و چې بس سترګې بالاخره آهسته د باندې راوځي تاسې به لیدلي داسې کسانو ته سترګې د باندې زړېږي دا هډوکي و دا شاوخوا یې ټول تخریب سوي او بالاخره یې تر مرګه پورې رسوي. څو کسان ما لیدلي چې د ما له مخې مړ سوي دا چې ولې دا انشاءالله هر یو بیا زه تاسې ته میکانیزم وایم. مثلا ریټینوبلاستوما کې RB جین کې ډیفیک وي د دغو کسانو RB جینس تر اوسه پورې همدغه نوم ورباندې پاتې. صحیح ده؟ بل موږ تاسې پوهېږو چې میډولوبلاستوما پلمونري بلاستوما دا بالاخره مختلف خبرې چې د میډولا څخه په خاص توګه سره مثلا که د اټرینل یا د نورو غدواتو او بیا هم د پلمونري بلاستوما چې له سږو څخه منشأ اخلي ډاکټر صاحبان د سږو څخه منشأ. استاد دغه سرطانونه ټول ملیګننټ دي ډاکټر صاحبان دا ټول خبیث دي او دا خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو دا خبیث د ماشومتوب د وخت اکثره یې سرطانونه دغه لري ریکریژن لري. صحیح؟ ځینې خبیث سرطانونه ریکریژن لري پخېږي په ماشومانو کې او حجرات یې
په طبیعي ډول سره بالاخره پاخه سي او نور بیا وده نه کوي. لکه ښه مثال یې هیمانجیوما ده. صحیح ده، بدخیال تاسو ته ووایم زه سرطان د ماشومتوب د وخت سرطان ده چې هغه اکثره وخت پاخه سي، چې پاخه سي بیا نوره وده نه کوي. صحیح، خو دا خبیث دی او خبیث سرطانونه په اول سټیج کې، په دوم سټیج کې حتی موږ تاسې چې ګیر کو دا تداوي کېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح، په اول دوم سټیج کې موږ تاسې کولی شو که میټاسټاسیس راڅخه ونکړو او دغه یوژولي دغه داسې سرطانونه د یو هم میټاسټاسیس نه کوي، کوي هم ډېر کم یې ممکن وکړي. صحیح، دا ډېر غټېږي، ډېره سریع وده کوي، په ډېر کم وخت کې ماشوم مرګ ته رسوي. دا ډېر خبیث سرطانونه دي. دا سرطانونه په صورت عموم کې خطرناکه دي ډاکټر صاحبانو. بس دا ویډیو چلانه ده، بیا وروسته د یوه کیسه درته کوم تاسې را یاد کړئ. یعنې یو وخت کو بیچاره یوه ښځه وه موږ له مرګه خلاصه کړه. صحیح ده، وژنه یې به وکړه یو چا او موږ د دې سبب شو چې له مرګه څخه یې بچ کړو، ځکه هغې سرطان درلودله او دوی یو بل مشکل ورته جوړ کړی و. شاباس، نو دغه یو سلاید و ما ته ښه خوند راکو. نو را مې اخیست دا د نیوروبلاستوما، یعنې هغه سرطانونه چې له عصبي حجرات څخه یې منشا اخیستي وي. دا ماشومانو کې ګورې ډېر کوچنی ماشوم دی بیچاره. صحیح ده، په چست کې د دغو ماشومانو چې دغه لري نیوروبلاستوما داسې موږ تاسې یو لمپ لیدلی سو او همدارنګه دوی په ابډامن کې بعضې وخت دغسې لمپس رالیدل کېږي. دغه خلک بیچارهګان د ملا دردونه د کوچني ماشومان وي او تر څنګ یې بالاخره موږ تاسې پوهېږو چې په جلدو په ځینو نورو ځایونو کې برویسینګ لري، نه خاص طور سره د سترګې چاپېره په دغو برخو کې. دغه کیسې که کله تاسې په چا کې ولیدې نو تاسې پوه شئ چې دا ممکن دغه وي، نیوروبلاستوما وي. ښه، بل ډاکټر صاحبانو، بل سرطان د هیماټوما په نامه ده. هیماټوما په اصل کې خبیث سرطان نه ده، سالم سرطان ده. سالم سرطان ده چې یوژولي دا داسې وده کوي چې تقریبا په دې کې هم لکه د ټیراټوما غوندې ډاکټر صاحبانو ټول جوړښتونه، خو داسې به نه وي چې مثلا په دغه کې هغه نسج پسې مربوط ټول جوړښتونه پکې لیدل کېږي، په نسج پسې مربوط. اوس په اوري کې وریښتان کله یې نارمل، خو لکن په ټیراټوما کې حتی هغه نوکان لا پکې لیدل کېږي، خو دغه بیا داسې نه ده. اوس مثلا دا که په هر نسج کې رامنځته شوی و، په هغه نسج پسې مربوط ټول جوړښتونه په دې کې لیدل کېږي. اوس مثلا لکه دغه د پلمونري هیماټوما چې موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو، هیماټوما ده. صحیح، کله چې پلمونري هیماټوما وګورو داسې به وګورو چې یوه کتله جوړه شوې ده، په کتله کې شی شته، غضروف شته، سموت مسل شته، اپیتیلیل سیل شته او مثلا واسکولر ټیشو شته، پکې دا ټول پکې شته. خو موږ تاسې پوهېږو په نارمل ډول سره هم په پلمونري ټري کې غضروف شته که یا سموت مسل شته که نه شته، اپیتیلیل ټیشو شته که نه شته، کنیکټیو ټیشو برخه یې شته که، دغه ټول سره یو ځای کېږي، یوه غیر نارمل کتله جوړوي. فرض کړه چې دغه سږی ده، ډاکټر صاحبانو، او په دغه نقطه کې دغه مثلا دغه د پورته لوب په یوه برخه کې هیماټوما جوړېږي. داسې یوه کتله ده، موږ تاسې وکتل، دا کتله چې به راواخیسته تجزیه مو کړه نو هلته به چیپ کې ووینو کارټلیجز، اپیتیلیل سیلز او همدارنګه کنیکټیو ټیشو سیلز، ویسلز او دغسې نور. صحیح، خو دا چې دا یو سالم حالت چې په اکثره ځایونو کې واقع کېږي او په غړي پسې مربوط ټول جوړښتونه په دې کې لیدل کېږي او دا ډېره وده هم نه کوي، تر یوې اندازې یې وده کړې وي غیر نارمل او بالاخره یې ونه پاتې وي. صحیح، ښه. او دغه بیا چې شته وایي ډاکټر صاحبانو، کولیسټوما بیا چې شته وایي، کولیسټوما هم سرطان هم نه ده، بیخي نه سالم ده، نه خبیثه ده، خو دا مې یوه کتله ده. صحیح ده، کولیسټوما چې ده ډاکټر صاحبانو، کولیسټوما یوه کتله ده، نارمل کتله ده ډاکټر صاحبانو، خو په غیر نارمل ځای کې یو نارمل نسج چې په غیر نارمل ځای کې موږ تاسې ووینو هغو ته څه شی وایو؟ کولیسټوما. اوس مثلا دغسې مریضان ما ته ډېر راځي، زه یې ډېر وینم. ده بعضې وخت زه دغه وګورم ډاکټر صاحبانو، نارمل چې انډوسکوپي کې موږ تاسې هغه ته ولاړ شو د انسان معدې ته. صحیح، معدې ته ولاړ شو، فرض کړئ چې دغسې دا تاسې فرض کړئ چې معده ده. صحیح، چې دغه ساحې ته یوژولي هره ساحې ته بعضې وخت واقع کېدای شي، خو دلته ډېر زیات واقع کېږي، د انټرم ته نږدې. دلته چې زه وګورم ډاکټر صاحبانو یو ژور ځای وي، زه حتی پرې غلط شم چې دا ولا لکه چې هغه ده پایلورس ده، هغه پایلورس دی، دلته یو بل ژور ځای وي. صحیح، حتی افرازات ورڅخه راوځي او چې بیا بالاخره ورته وګورم داسې دا ژوی هم داسې راپورته سوی وي، داسې سرکولر وي. دا فرض کړئ یوه مقطع ده. صحیح، او داسې ژور پیټس لري، سوری غوندې شی لري چې موږ تاسې پوهېږو چې دغه اصل کې چې ده کورسټیوما یا هم اکټاپیک پانکریاټیک ټیشو. بعضې وخت د پانکریاس
ځینې انساج د معدې په وال کې راځي، معدې په جدا کې راځي، په هر ځای کې واقع کېدای شي. نارمل نسج په خپل ځای کې نه، په بل ځای کې واقع شوی وي. دې ته موږ ته څه وایو؟ پانکریاټیک اکټاپ یا هم ورته وایو، یا اکټاپیک پانکریاټیک ټیشو یا هم ورته کولسټیوم. دا تناقض پیدا کړي په هر ځای کې واقع کېدای شي. نارمل نسج چې په خپل ځای کې نه، په بل ځای کې واقع شوی وي، دې ته څه وایو؟ کولسټوما. اصل کې هغه یو کتله ده، خو دا سرطان نه ده. دغه ډاکټر صاحبانو ځینې سرطانونه دي سالم او خبیث چې موږ تاسې راځي ووایو. اول ټیومرز ډاکټر صاحبانو د پارانکایمل په جرات مثلا لکه اپیتیلیل ټیومرز او دا نن اپیتیلیل میزنکایمل. اپیتیلیل مثلا سکویمس اپیتیلیل څخه منشاخص وي، که سالم سرطان یو ته موږ څه وایو؟ سکویمس سیل پاپیلوما، او که خبیث و سکویمس سیل کارسینوما، او که چیرته مثلا ترانزیشنل اپیتیلیوم و ترانزیشنل اپیتیلیل پاپیلوما او ترانزیشنل سیل کارسینوما. سیده کارسینوما ګوري اپیتیلیوم د ډاکټر صاحبانو. او یا هم دا بل شی ده ګلینډولر اپیتیلیوم اډینوما سالم، او خبیث یې اډینو کارسینوما. او بیسل سیل لایر سکین، بیسل سیل په دې کې سالم نه وي، ټول خبیث وي، دې ته څه وایي؟ بیسل سیل کارسینوما. نن ملاولې ده دا مریض د بیسل سیل کارسینوما مریض چې د ډاکټر صاحبانو یو خبره په یاد لرئ، دا سرطانونه چې دي ټول هم کتلې نه جوړوي. دا بیسل سیل کارسینوماګانې چې دي دا یوژولي یو نسج لکه خورسي کمیږي، نسج ورځ تر بلې پسې تخریب کېږي. نن یوه ښځه راغلې وه بیچاره، دغه پز او مخ او دا ځایونه ټول نه وو. زه به انشاءالله تعالی پکچر درسره شیر کړم تاسې سره په ګروپ کې. هغه د بیسل سیل کارسینوما یې درلوده. ښه دغسې اول پزه کې لږ و، بیا بالاخره یو عملیات هم ورته شوی، حتی ګرافټ هم ورته شوی، خو هغه بالاخره کنټرول شوي نه وه. بالاخره یې دا د مخ هډوکي او دا مخ یې دا ټول تخریب کړی و، حتی پیرینګ کې له دې ځایه معلومېدو. دغه نسج یې ټول تخریب کړی و. داسې بیسل سیل کارسینوما دا یوژولي بیسل سیل څخه چې منشاخ سالم نه وي، هغه سرطانونه ټول خبیث وي. صحیح. بل موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو، ما ته نه را معلومېږي چې تاسې ما سترګې ضعیفه نه دي، مقصد هلته زه ورته چپ یم. صحیح ده. اوکې. او نیرو اکټوډرم څخه چې مشخص دي په سالم سرطان ته موږ څه وایي؟ نیوس. او خبیث سرطان ته یې میلانوما وایي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. یا هم میلانو کارسینوما. هیپاټوسایت څخه چې منشاخص دی هغه ته موږ څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ لیور سیل اډینوما. او خبیث ته یې ګوري هیپاټوما وایي، سالم په دې نوم ده، یا هیپاټوسیلولر کارسینوما. صحیح. او پلاسنټا څخه کوم منشاخص دی ډاکټر صاحبانو؟ په هغه کې چې په هایډیټ مول، هایډیټ مول تاسې لرئ دی په الټراساوند کې موږ بعضې وخت وینو. څه تاسې فکر کوم قابله یاست نه؟ نه دی. قابلهګانې چې ولادت سره خو سرکار وي، تاسې هایډیټ مول ډېر زیات دي، واقعات یې هم ډېر زیات دي. د پلاسنټا څخه بعضې وخت سرطانونه منشاخلي، لکه د انګور ورشقۍ غوندې معلومېږي په دغه کې په الټراساوند کې. تاسې لیدلي دي. او دې ته موږ څه وایي؟ هایډیټ مول. هغه اصل کې سالم سرطان دی د پلاسنټا. او خبیث سرطان ته بیا ډاکټر صاحبانو موږ ته څه وایو؟ کوریو کارسینوما ورته وایي. نن اپیتیلیل میزنکایمل اوریجن ډاکټر صاحبانو اډیپوز ټیشو څخه لیمفوما سرطان، خبیث سرطان سالم سرطان ته لیمفوما، او که خبیث وو لیپو سارکوما. اډلټ فایبروس ټیشو څخه ډاکټر صاحبانو فایبروما سالمه، خبیثه فایبروسارکوما. او همدارنګه امبریونیک فایبروس ټیشو څخه بیا بالاخره کې چرته وسیده یو څه چې مایګزوما سالم سرطان ته، او دې ته یې مایګزوسارکوما. او یا هم کارټلیج څخه کونډروما، کونډرو سارکوما. بون څخه سالمه اوستیوما، خبیثه اوستیو سارکوما. ساینومیوم څخه بیناین ساینویوما، او یا هم ساینویو سارکوما یا ساینویل سارکوما. او سموث مسل څخه ډاکټر صاحبان لیومایوما سالمه، خبیثه لیومایو سارکوما. او مشتسکیلټل مسل څخه ډاکټر صاحبانو رابډو مایوما، او یا هم رابډو مایو سارکوما. صحیح. میزوتیلیم څخه ډاکټر صاحبانو میزوتیلیم خو پیژنئ، هغه اپیتیلیم هغه برخه چې داخلي خلاوي پوښلي په خاص توګه سره لکه پیلورل کیوټي. صحیح. سالم یې نسته او خبیث دي میزوتیلوما. ګورئ میزوتیلوما هم خبیث ده، نوم یې دي سالم ده. دا په یاد لرئ. له بلډ ویسل څخه چې منشاخص یې لکه هیمانجوما سالم ده، او یا هم انجیوسارکوما خبیث یې. صحیح. بل موږ تاسې پوهېږو لیمف ویسل څخه بعضې وخت منشاخلي، هغو ته موږ تاسې لیمفانجوما او لیمفانجوما سارکوما. صحیح. یا لیمفانجیو سارکوما.
ګلومس څخه چې منشأ اخیستې دې ته موږ تاسې ګلومس ټیومر وایو خبیث په دې کې نشته ګلومس پېژنئ زه بیا وروسته در وپېژنم میننجس څخه مثلا مننجیوما او یا هم انویسیو مننجیوما ګوري ډاکټر صاحبانو دا هم سالم ده نوم یې د سالم ده خو دا خبیث خو انویسیو کلمه یې به په سر کې راغلې ده ډاکټر صاحبانو او هیموپیټک سټیم سیلز یا هیموپیټک سیلز د وینې د حجراتو سرطان سي لکه مثلا سالم سرطان په دې کې نشته لوکیمیا د وینې سرطان ده صحیح ده ما تاسو ته بلوزم په دې کله چې خصوصا سپین کرویات بې اندازې ډېر دغه تر 1 لک 2 لکه زیات وي پرټیسیلیټر دې ته موږ څه وایو لوکیمیا صحیح لوکیمیا به د خیر وایي ډېر ډولونه لري اکیوټو کرونیک او بالاخره هر یو ډېر ډولونه لري او بل موږ تاسو پیژنو لیمفاټیک ټیشو څخه چې مشخص ډاکټر دې ته موږ ته څه وایو سیډو لیمفوما سالم ته او خبيث ته موږ ته څه وایو مالیګننت لیمفوما نرف شیټ څخه چې مشخص دی نیرو فایبروما څه ده نیرلوما ده نیرلوما یا نیرو فایبروما ده ډاکټر صاحبانو او یا هم نیروجینیک سارکوما نرف سیل څخه چې مشخص ګنګلیونیوروما سالم ته وایي او خبيث ته موږ ته څه وایو ډاکټر صاحبانو نیروبلاستوما لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل میکس ټیومرونه دي ډاکټر صاحبانو سلیور ګلند څخه مشخص ما تاسو مخکې ته لکه مثلا پولیورپیک مورفیک اډینوما صحیح ومنګمن په دې معنا په دې ترتیب سره او د بل چې دی ټیومر اف مور دن 1 جرم سیل لکه مخکې تاسو ما مثلا لکه ټوټوپوټینګ سټیم سیل څخه چې منشاخص یو صحیح ده ټیراټوما یې مثال وو میوچر ټیراټوما سالم ته چې وایي میوچر یا پاخه ټیراټوما یا پخسوي ټیراټوما او خبيث ته ماده ته خام یا هم ایمیوچر صحیح په دغه ځای کې ډاکټر صاحبانو دي سالم سرطان او د خبيث سرطان په منځ کې څه پرتله شو ورسوي ده صحیح ده دا چې مثلا سالم سرطان سره کم جوړښت لري او خبيث سرطان سره کم جوړښت لري دا که چېرته زحمت نه کېدل تاسو یو لفظانه سره ووایاست بیا خو موږ تاسو ویلی شو چې ګراس پیچرز چې دي سالم سرطان بونډري شاوخوا سالم سرطان د یو ښه ښایسته کپسول په واسطه باندې پوښل شوی وي او دا چې وي شاوخوا دي کپسول په واسطه باندې نه وي مکمل احاطه شوی صحیح ده او بل چې ده سراونډینګ ټیشو په دغه شاوخوا انساج د سالم سرطان په یوه باندې فشار اچوي خو دغه بل چې ده دا بیا پر فشار مشار نه کوي چې دا پکې داخليږي کې ننوځي صحیح او سایز دغه چې وي یوزولي کوچنی وي سالم سرطان خبيث چې وي غټ وي صحیح ده او سیکنډري چینج په دې کې عموما د دوامي تغیرات لږ واقع کیږي او په دې کې ډیر زیات واقع کیږي صحیح مایکروسکوپیک دغه چې دا به زه تاسو سره اوس ولې تاسو ځان سره وایاست دا به د خیر زه تاسو ته وایم ځکه زموږ تاسو راتلونکی لیکچر په دې باندې دا صحیح چې مثلا حجرات د دغه سره کم دي دغه سره کم دي د هسته سره کم دي دغه هسته سره کم دي خبيث سره کم دي دغه سایتوپلازم سره کم دي دغه سایتوپلازم سره کم ده پولارټي کوم ساتره سي کوم نه ساتره پولیمورفیزم کوم کې وجود لري کوم کې نه لري دغه خبرې به موږ تاسو ان شاء الله تعالی راتلونکي لیکچر کې وایو یو پکچر د تراولم او په دغه پکچر کې تاسو ډیر واضح لیدلای شئ صحیح ده دا بیناین ټیومر دا او دا میلیګننت فرض کړئ د برست دغه بیناین ټیومر تاسو معلومیږي فرض کړئ یو صاحب کې کلک اسوي ده لکه دغه چې حتی موږ تاسو پلاس باندې وګورو لکه یو اګي چې پکې رغړي په داسه کې کلک صحیح ده یو وی او یوزولي دغه فلکچویشن د دې موږ تاسو په ساحه کې رغړي پکې او په دغه ساحه کې تاسو معلومیږي اته د برست ګوري دلته د برست نارمل سټرکچر نه دی انټرپ کړی خو دلته د نارمل ګوري دغه برخه تاسو معلومیږي د لپاره داسې کې ونه وته دته د سترګو لا سړی ورته وګوري سړی په پیږي اته د سطحي هیموریجیک وي د خبيث سرطان په د برست باندې مثلا پاسه هیموریج لیدل کېږي او حتی پنکچیټینګ لیدل کېږي او په داخل کې مرته شوګور شي دا ټیومر پکس نه نه پاسه هکې رغړی نه فلکچویشن نه لري او بل ټندرنس دغه ډیر زیات لري بینه نور ټندرنس نه لري صحیح ډېرې خبرې نورې هم شته پکې او دغه هم تاسو معلومیږي چې لیومایوما یا هم سالم سرطان ده لکه مثلا فیبراید د ټیومر او دا چې د به خبيث سرطان نه دي چې دغه هم د شکل نظر تاسو ګوري چې یو بل سره ډیر فرق لري البته په هیستولوژي په دغه کې مایکروسکوپیک پیچرز کې په سالم سرطان کې تاسو معلومیږي ډاکټر صاحبانو ګوري دلته سرطاني حجرات ټول یو رقم شکل لري صحیح ګوري سموث مسل هایپرپلازیا د بیخي ډیر خو د ټولو هسته وده او شکل تقریبا یو رقم ده تاسو معلومیږي لکه مونوکلونر
صحیح خو دلته اته مابین کې کېدای شي ځینې هایلین چیز هم وي نه حتی ځینې پروټیني مواد وي چې متجانسه کته مابین کې جوړ کړي په دغه ځای کې تاسو معلومیږي ګوري ځینې حجرات یې دومره غټ دي لکه ملټي نیوکلیټډ ایجنټس ځینې چې دي ګوري کوشنی دي ځینې یو هسته لري ځینې درې هسته لري ځینې غټ دي ځینې کوشنی دي ځینې لږ سایتوپلازم ځینې ډیر نو دغه انډیفرنشیټډ دي یو رقم نه پولیمورفیزم لري دغه حجرات چې دي یونی سټرکچر دي او دا چې دي پولیمورفیزم لري د تکنالوژي له نظر یا هم د مایکروسکوپ له نظر او همدارنګه د ګراس فیچرز چې موږ تاسو وګورو د استعمال مې دای شي درته چې دا خبيث او که سالم صحیح تاسو د ویډیو باندې کې دا څه